تاریخي ورځ سبا څه کیدونکي دي ولسمشر غني څه وویل او څه روان دي ګرانو لیدونکو السلام علیکم سبا په کابل کې لویه مشورتي جرګه پیلیږي د جرګې ګډونوال کابل ته رارسېدلي په لویه کچه تدابیر نیول شوي د امنیت لپاره یې ګڼې لارې هم تړل شوې ولسمشر محمد اشرف غني د دغه جرګې لپاره 330 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ویل کېږي چې جرګه به 2 ورځې وي چې د شنبې په ورځ کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ویل کېدل چې د جرګې مشري استاد صیاب ته سپارل کېده خو دا چې د هغه صحت ښه نه دی او ناروغ دی اوس داسې ویل کېږي چې سبا به عبدالله د دې جرګې مشري وکړي د جرګې د بحث اجنډا به سوله او 400 طالب زندانیان وي مخکې له دې چې د جرګې په تړاو د ولسمشر غني خبرې او په دغه جرګې نیوکې در سره شریکې کړو د 400 طالب زندانیانو چې په اړه یې جرګه رابلل شوې د هغوی په اړه به معلومات درکړو ویل کېږي په دغه 400 زندانیانو کې 156 پر اعدام محکوم دي 115 د قتل قضیې لري 40 د اختطاف او قتل عاملین 50 د مخدره موادو قاچاقبران او 4 هغه طالب زندانیان دي چې د افغانستان د دولت او متحدینو په تور لیست کې قرار لري په هر حال د دغه جرګې په تړاو نن ولسمشر غني په یوې ناسته کې ویلي د دغو 400 طالب بندیانو دوسیې په غور کتل شوي او جدي ستونزې لري چې د اساسي قانون د احکامو په اساس یې ازادول زموږ له واکونو لوړ دي او په همدې خاطر مو ولس او لوی جرګې ته مراجعه وکړه چې زموږ قانونمندي ثابته شي جمهور رئیس زیاته کړه د سولې مشورتي لوی جرګې پرېکړه لیک باید د سولې مذاکره کوونکي پلاوي نړۍ او طالبانو ته هم واضح پیغامونه ولري غني وایي سبا نه یوازې تاریخي بلکې تاریخ جوړونکي ورځ ده داسې روښانه پایلې ته باید ورسیږو چې د ولس د سرلوړۍ لامل شي په هر حال خلک بیا د دې جرګې باره کې بېلابېل نظر لري ځینې هرکلی کوي خو ځینې بیا سختې نیوکې پرې لري خلک وایي یو خو په دې جرګه زیات مصرف راځي بل دوی وایي کله چې 4,600 بندیان غني خوشي کړل او د هغوی په اړه یې له ولس پوښتنه ونه کړه د 400 په اړه دې هم خپله پرېکړه وکړي په هر حال تاسو د دغې جرګې په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم د الله په امان